الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حضوری همه شما را در محفل بزرگی امروزی یعنی کنفرانس ملی کار خوش آمدید میگویم. طوری که همه شما بزرگواران میدانید پالیسی امارت اسلامی افغانستان پالیسی اقتصادی محور بوده و خواهان احیای اقتصاد کشور از طریق تشویق سکتور خصوصی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با در نظر داشت احکام الهی و شریعت غرائی محمدی می باشد. دین مقدس اسلام مسلمانها را به کار و حصول رزق حلال از طریق کسب و کار مشروع تشویق نموده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الکاسب حبیب الله، کاسب دوست خدا است. امارت اسلامی افغانستان با درک معضل بزرگ اجتماعی اقتصادی یعنی نرخ بلند بیکاری در کشوری تصمیم گرفت که کنفرانس ملی را تحت عنوان کنفرانس ملی کار برای 2 روز برگزار نماید و در این کنفرانس اقشار مختلف از جمله علماء دین، استادان پوهنتونها، نمایندگان سکتور خصوصی، همکاران انکشافی بین المللی را دعوت نموده است که روی یک برنامه جامع عملی برای اشتغال زایی مخصوصاً اشتغال پایدار بحث نموده و افتتاحی کنفرانس را با مقامات عالیه امارت اسلامی افغانستان شریک نمایند. امارت اسلامی افغانستان روی برنامه‌های بلند انکشافی و اقتصادی تاکید و تمرکز نموده و از فعالیت‌های پروژه محور به سوی اهداف بلند برنامه محور حرکت نموده است. زیرا ما و شما شاهد آن بودیم که فعالیت‌های گذرا و پروژه محور در طی 20 سال گذشته نتوانست مردم ما را از فقر و بیکاری نجات دهد، برعکس فقر و بیکاری به اوج خود رسیده بود. حالا تقاضای ما شما اشتراک کنندگان کنفرانس 2 روزه این است که راه حل‌های جامع استراتژیک و قابل اجرا را به خاطر اشتغال زایی پایدار در کشور پیشنهاد نمایید و تمام موانع فراراه اشتغال زایی را شناسایی و راه حل‌ها و طرح‌های تان را با امارت اسلامی افغانستان و ملت مجاهد افغانستان شریک نمایید. امارت اسلامی افغانستان در خصوص ایجاد اشتغال و محو فقر مصمم بوده و از همه امکانات به خاطر ایجاد اشتغال و محو فقر استفاده خواهد نمود. در آخر از اشتراک همه شما در مجلس کنونی تشکری نموده و برای همه شما اجر دارین از بارگاه رب العزت استدعا دارم. والسلام. اوس غواړم د کار ملي کنفرانس په اړه د افغانستان اسلامي امارت د اعلی قدر رئیس الوزراء پیغام تاسو ته در واوروم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. بیکاری او فقر زموږ د ټولنې له ستونزو څخه یوه مهمه ستونزه ده
چې د تیرو 4.5 لسیزو د جګړو او پردیو مداخلو محصول او د افغانستان اسلامي امارت ته په میراث پاتې شوې ده. دې ته په پام سره خپلو خلکو ته د بهترو کاري فرصتونو رامنځته کول او د دې ستونزو ته رسېدنه د افغانستان اسلامي امارت له مهمو موخو او لومړیتوبونو څخه دي. خوشحاله یم چې د نورو امارتي ادارو ترڅنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په لوړه روحیه د بیکارۍ او فقر پدیدو سره د مناسبې او معقولې مبارزې په منظور د نورو مسؤلیتونو ګټورو برنامو او پروګرامونو د عملي کولو ترڅنګ د کار ملي کنفرانس جوړ او دایر کړ. دا د ټولو امارتي ادارو خصوصي سکتور مرستندویه سازمانونو او په کنفرانس کې د حاضرو بهرنیو استازو دنده ګڼم چې له بیکارۍ سره د مبارزې په موخه د کار ملي کنفرانس د بریا لپاره هڅې وکړي او د کنفرانس له پای ته رسېدو وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په هماهنګۍ موخې تعقیب کړي تر څو له یوې خوا په مختلفو برخو کې ګڼ شمېر هیوادوالو ته کاري فرصتونه رامنځته او له بلې خوا وتوانیږو چې تر یو حده د بیکارۍ کچه راکمه کړو. په افغانستان کې د خصوصي سکتور ونډې او اهمیت ته په پام سره له دوی څخه غواړم چې د اسلامي امارت لخوا د رامنځته شوي بهتر کاري ماحول او پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو څخه سالمه استفاده وکړي. د ضرورت وړ ساحو کې د خپل فعالیتونه لا پراخ کړي تر څو په مشترک ډول وتوانیږو چې له فقر او بیکارۍ سره څرنګه چې ایجاد کوي مبارزه وکړو. دغه راز مرستندویه سازمانونه او هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د کار او کارموندنې په برخه کې توافقات او همکاري لري غوښتنه کوو چې له افغان ولس سره په دې خاصو شرایطو کې د کارموندنې او کارګرو د استخدام په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت ځان متعهد ګڼي چې د اسلامي سپېڅلو لارښوونو په رڼا کې د افغانستان د خودکفایي پرمختګ او خپلو خلکو ته د کارموندنې په برخو کې د کار بازار اړتیاو ته په پام سره داسې پالیسي ستراتیژي قوانین او کړنلارې جوړې کړي چې له امله یې یادو موخو ته رسېدنه تحقق ومومي. په پای کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت رهبرۍ او د دې مهم کنفرانس ټولو دایروونکو او ګډونوالو ته د الله تعالی له دربار څخه د زیاتو بریاو غوښتونکی او هیلهمند یم په دې هیله چې د مؤمن ولس د خدمت او د هیواد د ښېرازۍ په لاره کې خپلو هڅو ته لکه څنګه چې ایجاب کوي ادامه ورکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحاج ملا محمد حسن اخوند د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء.